څو ورځې مخکې سر ستاسو یو ویډیو په سوشل میډیا باندې ګردش کوو چې تاسو په سنټر جیل کې د فیصل غازي صاحب سره ناست وئ، هغه ته څه ستونزې وي، هغه ستونزو دپاره تاسو هلې ځلې څومره وکړي او هغه هلو ځلو چې کوم دی نتیجه سره ووته؟ داسې وایي چې دلته زمونږ په علاقه د ختم نبوت یو تنظیم دی جی په سوشل میډیا مونږ وکته چې غازی خالد په جیل کې ټارچر کیږي او هغه ته د ملاقات شو د هغه ته ډېر زیات تکلیفونه دي. اسمبلی اجلاس او اسمبلی اجلاس نه چې زه فارغ شوم ما سپرلنټ پېښور سنټر جیل عامې ملو کو ټیم مې ته واغشتو ورلم حقیقت هغه ته مسلې وي جی خو زه چې ورلم عامې راوغوستو نو ما سره چې څومره سټاف د سنټر جیل ای را سره دا یو معاهده وکړه جی سر چې نه به دته آیندې دپاره څه د ملاقات ایشو جوړېږي نه به دته د خوراک ایشو جوړېږي او چې د ده څه مسلې دی دې مونږ ته وایي بلکې باقي دا تاسو په میډیا کتلي ما ول خپل نمبر هم ورکو جی د هغې نه بیا دوه څلور ورځې پس د هغه والدین هم ماله راله صحیح ټول خاندان هم ماله رالو نو انشاءالله هغه زموږ غازي دی صحیح او مونږ چې په اسمبلی کې ناست یو نو انشاءالله الرحمن دغه غازیانو دپاره صحیح د خپلو علما کرامو دپاره خپلو مسجدونو دپاره صحیح د دې د دفاع دپاره ناست یو انشاءالله دا دفاع په مونږ باندې په طور د مسلمان دا یو فرض دی انشاءالله انشاءالله. دغه ویډیو نه بعد یا ستاسو دغه هلو ځلو نه بعد د پښتون قوم په زړه کې که ذره بر ایمان وي نو د هغوی تاسو سره د محبت هغه انتها اوس نشته دی، یعنی دومره محبت کوي چې یاره د هغوی هغه انتها نه معلومیږي او مونږ هم د همراز پوډکاسټ د پوره ټیم د طرفه تاسو ته په دغه باندې خراج تحسین هم پیش کوو، مبارکي راته هم وایو. سر زه به راشم د اودزو په علاقه باندې که مونږ وګورو نو لوی لوی خلک تیر شوي دي. زه به د مهدي شاه باچا ذکر وکړم دلته په دې واحد ګړی کې تاسو سره نږدې د نېشنل یو ډېر فعال غړی و، داسې چې کوم دی نو هغه سیاست سره یو سیټ ته یو ښه سیاستدان و بل سیټ ته یو ښه لیکوال و یو ښه شاعر و یو ښه چې کوم دی ادیب و، داسې نور سیاست مدار که مونږ د مفتی محمود رحمت الله علیه ذکر وکړو یو سیټ ته یو ښه سیاستدان و بل سیټ ته یو ښه مطالعه باندې چې کوم دی جوور نظر و، داسې نور نو ستاسو چې کوم دی سیاست سره سره مطالعه باندې یعنی د ایم پی اے کار وي په اسمبلی کې قانون سازی نو هغې دپاره ظاهرا چې مطالعه پکار ده سټډي پکار ده چې هغه قانون سازی ښه طریقې سره وکړي نو دغه مطالعې ټایم تاسو سره میلاویږي یا نه میلاویږي، کتاب ګورئ که نه ګورئ؟ دویمه خبره دا ده سر چې یاره کتاب سره مینه لرونکي خلک هغوی همدغه سوچ چې یاره دا نور ولس ته کتاب وګوري نو هغې دپاره د ولس غوښتنه ده چې د اودزو په خاوره باندې یو فعاله لایبرري هغه چې کوم دی ستاسو په نمایندګۍ کې جوړه شي چې په هغې کې علمي کتابونه ادبي کتابونه د تاریخ کتابونه دغه یو پوره نظام یو خلک راځي او هغې نه چې کوم دی استفاده کوي او سټډي کوي نو ستاسو سره د مطالعې ټایم څومره میلاویږي او دغه لایبررۍ په حواله باندې ستاسو سوچ شته که نشته؟ تر څو پورې چې زما خبره ده جی سر نو خو که زه تا ته ووایم حالات مونږ وکته چې ما ته د چو د روټۍ ټایم نه میلاویږي صحیح بهر ما سره چې کوم ایم پی ایګان دي نو هغوی باقاعده مونږ سره دلته په پېښور کې پراته دي نو که د هغوی اجلاس ختم شي نو لاړ شي سټډي به وکړي جی سر کتاب به وګوري جی سر څه د اسمبلی دپاره به تیاری وکړي جی سر ځکه تا ته ووایم نو زما بالکل د اسمبلی د اجلاس تیاری نه وي صحیح زما بالکل کتاب ته د هر چا خوښ چې زه کتاب وګورم جی سر خو ما سره دومره ټیم نشته دی هر څه ستاسو د وړاندې دي جی سر اسمبلی نه راتلو بیا دلته د حلقې خلکو له اوس تر دې پورې چې در شپې 12-1 بجو پورې دا زما ډیلی جی دا به زما د حلقې خلک راځي او د چا به تاڼۍ د چا به تحصیلي د چا به جرګۍ صحیح دویم نمبر چې څنګه تاسو د لایبررۍ خبره وکړه جی سر نو انشاءالله الرحمن دا به زما کوشش وي دا به زما تاسو سره هر رنګه سپورټ وي ښه خبره ده زموږ په علاقه باندې دغه شان یو لایبرري جوړه شي او زموږ په نگرانۍ کې جوړه شي او بیا هغې دپاره خلک ځي او د هغې کتابونه ګوري نو انشاءالله دا به زه کوم تر هر حده پورې به انشاءالله زه ځم انشاءالله او زما پورې چې دا نو هغه خو ستاسو د وړاندې ده سر دغه کار هم چې تاسو کوئ نو د اودزو په علاقه باندې به دا یو انوکا کارنامه یو دا په تاریخ کې په پیل ځل تاسو کوئ. سر زه چونکې د ولس غوښتنو ته ناست یم ولس چې کومه غوښتنه کوي نو زه به هغه غوښتنه کوم په دې باندې به تاسو خاطر نه درنوئ. د ایم پی اے کار چې کوم دی خلک دغه اعتراض کوي چې دی په اسمبلی کې د عوامو
आवाज اوچتای او د به قانون سازي کوي. مونږ تاسو ګورو تاسو اکثر په جرګو مرکو کې ډیر زیات مصروف وي چې کلم تاسو په جرګو کې ناسي نو پکار نه و چې د جرګو د پاره خو نور هم مشران شته چې هغه د جرګې را سمبالي. ما تاسو تر لاول وی چې د الیکشن وړاندې د 2000 یا 2007 نه را پدې خو تر 2022 پورې ما په حلقه کې د خلکو دغه جمع جرګې کړې دي. جی سر. دا زمون خلک زمون د علاقه چې دی نو دا دیهات علاقه ده. جی سر. کوم یو شل دلې د خلکو ته وایي چې مونږ زو اسمبلی ته قانون سازی ده پاره. جی سر. نو هغه خوران ټیک ده تعلیم یافته خلک هم شته. جی سر. خو دلته هغه په قانون سازی څه کوي. جی سر. هغه وایي زما تاڼو کا زما تحصیل کا زما مسله حل کا. نو هغه سره هغه مونږ کو هیڅ لګي د خپل وس مناسب کو. شکر دې موږ سره قابل مرګري شته دا غي په مشوره موږ په متفقه باندې دغه شان قانون سازي کو. او دې سره زموږ د علاقې زموږ د حلقې خلک دا غي دغه شو ده چې بجلی نشته دا غي دغه ایشو ده سیلاب رالو دا غي دغه ایشو ده دهشتګردي ده نو غي ته موږ ناستو شپورز به دغه موږ خپل یو ډیوټي غنلې ده هغه ان شاء الله کوو. سمره سر استاسو وخت مې ډیر واغستو اخیری پوښتنې ته برازم هغه به زما دغه ویچیره ولسته پیغام سور کوي. ولسته خو دما دغه یو پیغام دی چې لاول خو دې ټول عوام په خپل بچو باندې ښه تعلیم وکړي. زبردست. ځکه چې تعلیم راشي نو په کور کې په کلی کې په محله کې شعور راشي رڼا راشي. تعلیم یو رڼا ده. نو لاول خو دک یو چې د خپل بچو چې کله تعلیم وشو تعلیم سره هر کور نه چې یو تعلیم یافته بچي وزي نو ټول مسلې هغه سره پریکټیکل خپل حل کیږي. جی سر. نو تعلیم اول دی. جی سر. ورپسې بیا ان شاء الله الرحمن نور کارونه به الله پاک کوي ان شاء الله. دغه ځوانانو ته سر پیغام ورکوي کوم ځوانان چې په ټیک ټاک باندې فحاشي پیلاوي کاغه پیغلی دی او کاغه ځوانان دي. زما خو په هر جرګه کې جی زه خو باکې د خپل مشرانو ته چې کوم د کور سربراوي جی سر زه خو ورته وایم چې را کم از کم د خپل بچو نه جی سر تر هغه پورې د موبایل خواږي چې تر څو پورې د تعلیم پوره شوی نه وي. صحیح. مونږ کته ته خپل وای مونږ خستړي یو دا یو بیماری دی خلکو کې راغلی دا چې د ټیک ټاک لا یا فیسبوک لا دی ټیم نیو ورګړدل به خوب نه ورځي. نو کم از کم والدینو ته زما دا یو ریکوست دی چې خپل بچو نه ښه انسانان جوړوي دین افسران جوړوي دی لا تعلیم اول ورکی تعلیم سره دا موبایل اخوا کوي. نو چې دا موبایل ته اخوا شو بل د موبایل سره په ټیک ټاک کې आवाज دانه چې ته ټیک ټاک ګوره په د ټیک ټاک کې د بدقسمتۍ نه زمونږ په دې علاقو کې زمونږ په دې دوزو کې داسې دشمنه د ټیک ټاکونه جوړې شو چې معمولی جنگ جګړه بوشي او یو ماشوم به ټوپک راوالي یا یو زلمه براوالي هغه په ټیک ټاک ورکی اخوانه به پسې بل جواب راشي. نو په دې باندې ډېرې غټې بدۍ جوړې شو. نو هغه خلکو ته زما دا یو سوال دی چې مهرباني وکړئ نن سبا د بدو دور نه دی نن سبا د ټوپک دور نه دی نن سبا د تعلیم دور دی. په خپلو بچو تعلیم وکړي او دا موبایل ته اخوا کې د موبایل لپاره ټوله زندگی پرته ده. بیا دې کوي چې کله یو ماشوم یو ځوان نچوړ شي نو بیا دې کوي کنه هغه موبایل کوي او هغه ټیک ټاک کوي او هغه ارسه کوي هغه سره ډېر عمر پاتې دی. نو دغه زما یو سوال دی چې خپل والدین د خپل بچو باندې نظر ثاني وکړي. ډېر زیات مننه سر. یو واره بیا زستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي جون یو سو قیمتي لمحې زمونږ او د همراز پودکاسټ په نوم کې ډېر